صلی علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه و جماله. مونږه د ایکسپرټ سنټر فار مارکیټ اینڈ پالیسی ریسرچ ECMPR د سوري لاندې د امن یو مشاعره کوو. زه خواست کوم دغه پروفیسر ډاکټر ولی الرحمن صاحب ته چې هغه راشي او د دې ارګنایزیشن او د دې تقریب په حواله سره زموږ سره مخاطب شي او خپل خبرې زموږ سره شریکې کړي. پروفیسر ډاکټر ولی الرحمن صاحب. الرحمن الرحیم. ټولو ته د زړه د اخلاصه السلام علیکم. د انسان باندې بد وخت هغه وخت کې راځي چې کله د پړه لیکا ماحول کې یو انپړ ودرېږي. زه ځان په دې محفل کې انپړ ځکه حسابومه چې کم الفاظ او کم طریقې کار د اظهار چې شاعرانو له ورځي نو د هغې موږ خپو ته هم نشو رسېدلی. په هغه لحاظ سره زه وایم چې زه انپړی یم نو زه به په دغه باندې معذرت وکړم چې زما سره څه دومره داسې خواږه او درانه الفاظ نشته چې زه د دې درنو میلمنو په هغې باندې هرکلی وکړم. خو دا چې کوم د پښتو کوم عامې خبرې دي په دې به تاسو ته ووایم چې یاره موږ د زړه د اخلاصه ستاسو د حد نه سوا زیات مشکور یو چې تاسو راغلي د خپل قیمتي وخت نه موږ ته وخت ویستلو او دلته په دې مشاعره کې کېناستلی. موږ دا اورېدلي چې شاعر چې وي د شاعر په بدن باندې پوستکی نه وي هغه ډېر زیات حساس وي. زموږ له خو خدای پاک ډېر پیړ پوستکی راکلی دی، احساس راته ډېر کم کېږي، خو دا امید دی چې یاره د دې خلکو سره کینو و پاسو نو کېدی شي زموږ دا پوستکی هم لږ نری شي. امید لرو چې موږ کې به هم دا احساس تاسو په وجه سره را پیدا شي. زه به دا ووایم چې یاره د دې جلسې یا د دې غونډې مونږه که فرض که یو نوم والو نو دا به موږ ته ډېره زیاته ګرانه شي. خو زه به د ټولو نه مخکې د دې جلسې مشر صدر جناب بختي روان عمر خیل صاحب پروفیسر صاحب ته د هغې زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. د هغې سره سره مشر میلمه ډاکټر علي خیل دریاب صاحب او د ټولو د پاسه د دې سکول د دې کالج پرنسپل پروفیسر زمین ګل صاحب موږ ډېر زیات مشکور یو چې هغه موږ له دا پلیټفارم راکړو، موږ تاسو سره مخامخ شو، تاسو موږ سره مخامخ شوي. انشاءالله امید دی چې د یو بل نه به دغه خبرې زده کوو او موږ خو ستاسو نه به زده کړه کوو. موږ خو پروفیسران یو، موږ ته خو که څوک ووایي چې یاره ته به سبا له کلاس هلې نو یو هفته یې موږ ته مخکې وایي نو کورس آوټلاین باندې لیکچر تیار کړو. موږ ته خو چا داسې نه ویلي چې ته به لیکچر تیار کړې. نو ما خو لیکچر نه دی تیار کړی، زه خو ګډې وډې ویم نو خیر دی په هغې به مې معاف کوئ ځکه چې د کورس آوټلاینز مطابق مې تیاری نه دی کړی. خو زه دا ویم چې یاره مونږ چې څومره د هر سړي خپل خپل وس وي هغه زاویه پروګرام کې به هغه اشفاق صاحب به وی چې یو سړی په لاره باندې تېرېدو نو په دې شټرو کې تیل او ګریس وسرو په دې شټرو کې به تیل او ګریس اچول. چا ته تپوس وکړو باباجي دا ته څه کار کوې؟ هغه وی بچی په دې دنیا کې ډېر زیات شور دی او زه وایم چې دې شور کې څه کمی راشي چې دا شټر ډېر زیات شور نه کوي. نو چا ورته دا ووایي چې یاره د دې سره به څه فرق پرېوځي، ستا د یو شټر کې د تیل اچولو سره به څه فرق پرېوځي؟ نو هغه ته په جواب کې وایي چې بچی زما دومره وس رسي، زما چې څومره وس رسي هغومره به زه کار وکړم، زموږ دغومره وس رسي، باقي زیات کار ستاسو په حواله دی چې په امن باندې تاسو له ښه خبرې درځي. موږ له دومره نه راځي. خو د دې هغه ډرایوینګ فورس په شا باندې چې کوم خبرې نو هغې په باره کې به ته شارټ زه ووایم چې د نن نه اته نهه میاشتې یا کال وایه موږ مخکې راغلي وو، سوات ته تللي وو، نو چې واپس په لار کې راتلو نو غني غورځنګ صاحب سره موږ هغه پروګرام دغه په دغه کړی وو. نو هغه ته موږ ووایو چې دا یو کتاب دی په امن باندې یو انګریز لیکلی دی او د دې په 6 ژبو کې ترجمه شوې ده او دا کتاب چې دی دا موږ په پښتو ژبه کې زموږ د ارګنایزیشن ټرانسلیټ کړی دی. نو موږ دا وایو چې یاره دا پښتانه د انګریزانو د خبرې نه خبر شي. نو غني غورځنګ صاحب راته یو مشوره راکړه، ویم خاندل وي چې تاسو خو دا کار کوئ د انګریزانو د خیالاتو نه موږ خبروئ، خو دا کار هم چېرته کړی چې د پښتنو خیالاتو نه انګریزان هم خبر کوي. نو موږ ووایو چې یا ولې نه؟ نو هغه دا مشوره راکړله چې د دې پښتنو شاعرانو به موږ د دې د امن په باره کې څه خیال دی چې موږ د انګریز د دې نه خبر کړو چې ستا نه زموږ درانه خیالات شته، خو زموږ کېدی شي د ایکسپریشن هغه عمره آؤټلیټ موږ ته پرووایډ نه دی لکه څنګه چې تاسو ته پرووایډ دی. نو موږ دا بیا تکل وکړو چې انشاءالله تعالی موږ به په دغه سلسله کې کار کوو او دا نننۍ ناسته پرون هم ناسته شوې، دا نننۍ ناسته د هغې یو حصه ده. موږ وایو چې یاره
د دې پښتنو دا خیالات موږ د انګریزانو ته مورخه یو موږ سره مقابله وکړو چې تاسو د ډېر د امن داعیان یې که موږ ډېر د امن داعیان یو. اوس زمونږ ارګنایزیشن چې دی دا ایکسپرټ سنټر فار مارکیټ اینڈ پالیسی ریسرچ اورکوټ شانتي ارګنایزیشن دی. د دې شارټ بیک ګراوند دا دی چې د نن یو 4 کاله مخکې به مونږ زه ډاکټر فیاض علي شاه، ډاکټر شاهد جان چیرمین دی د ډپارټمنټ اف مینجمنٹ ساینسز اسلامیہ کالج، ډاکټر فیاض علي شاه هم ایسوسیټ پروفیسر دی اسلامیہ کالج کې، ډاکټر امجد علي د سټیټسټکس ډپارټمنټ چیرمین دی اسلامیہ کالج کې. مونږ دا فیصله وکړه چې یاره مونږ د چوټۍ نه پس یو داسې ارګنایزیشن جوړ کړو چې د معاشرې موږ له ډېر سره راکړي، موږ په ریټرن کې د معاشرې له څه شی ورکولی شو. نو موږ یو اورکوټ شانتي ارګنایزیشن رجسټرډ کو چې د هغې نوم د ایکسپرټس سنټر فار د هغې نوم د ایکسپرټس ان مینجمنټ اینډ سوشل ساینسز. هغې کې موږ ریسرچ کانفرنسز او ټریننګز کنډکټ کوو. خو د هغې سره سره ډاکټر فیاض علي شاه بیا دا تجویز وکړو چې یار د معاشرې له هم څه ریټرن موږ له ورکول پکار دي. نو د هغې سره موږ یو اورکوټ بل سب ارګنایزیشن جوړ کو چې د هغې نوم ایکسپرټس فار مارکیټ اینډ پالیسی ریسرچ دی. دا نان پروفټ ارګنایزیشن دی. په دې کې موږ دغه د خلکو د خیالات د یو بل سره د شیر کولو یو آوټلیټ جوړ کړی دی. نو دا امید دی چې یاره د دغې ارګنایزیشن په ترو به ستاسو خیالات موږ بهر دنیا ته د وړلو کوشش کوو. موږ چې دی موږ ستاسو ته صرف اور صرف دا یو قسم لا خیالات ستاسو دي او دا خیالات بار ته لیږلو به زموږ تګوده وي. نو نیتونه چې صفاوي نو ان شاء الله تعالی منزلونه اسانیږي. مونږ ستاسو ډېر ډېر مشکور یو او زه کله ناکله په ځان کې دا کمی محسوسوم چې کاش مال هم چېرته یو شعر ښکلی غوندې راتللی نو چې سټارټ مې په هغې اخیستی و په هغې مې اختتام کړی وی نو ډېر خوند به یې کړی وی. خو افسوس چې دغه زما پوټینشل نشته، ځکه خو زه ځان ته وایم چې زما سرمن پیړه ده. نو په دغې به زه معذرت وکړم او باقي د زړه د اخلاصه د غني غورځنګ صاحب او د دې ټولو ماشومانو مشرانو کشرانو ډېر زیات مشکور یو چې موږ ته د خپل ټایم نه دومره قیمتي ټایم ویستو او موږ ته دلته کېناستو او زموږ د اوږدې خبرې چې وزن یې کم دی خو دغې سیوا دی ټایم زیات عالي. نو ستاسو د زړه د اخلاص یو ځل بیا مننه، آباد او خوشحاله اوسئ او زموږ دا محنت دی الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او خدای دې پاک دې ته وزن ورکړي. جزاک الله، مننه، الله حافظ. مشرانو او د صدر صاحب په اجازه باندې آزاد نظم دی یو 2 شعر دې مخکې ویمه چې اوبونه د محبت باران راووروا، خدایا زمونږ په نفرت باران راووروا، او پښتنو ټول عمر یو بل ته مرچکې خوړلې، پښتنو ټول عمر یو بل ته مرچکې خوړلې، په پښتونخوا کې د شربت باران راووروا. او دریاب صاحب دا نظم دی جی آزاد چې د دې سر خط دی چې ستا د سنگار دا ثواب زه ګټمه، په ژوند مینو خلکو په ځان مینو خلکو زما یو څو خوږې خبرې واورئ، خوږې خوږې ترخې خبرې واورئ. د ژوند د ناوې خال نیمګړی پروت دی، د ژوند د ناوې شونډې تراړې تراړې، د ژوند د ناوې په ننګو باندې خس کې سرخي خس کې مستی نشته دی، د ژوند د ناوې سترګې تورې نه دي ته به وې دلته د رنجو قات دی، د ژوند د ناوې سر سرتور پروت دی د لوپټو بنارسو قات دی، د ژوند د ناوې لیچې تشي پرتې ته به وې دلته د بنګړو قات دی، او د ژوند د ناوې سترګې مړاوي مړاوي نشه نشه خمار خمار نه دي، د ژوند په ناوې سر را خور پروت دی، د ژوند په ناوې سر را خور پروت دی، د ژوند د ناوې اوربل څه اوربل دی، نه پکې سپین ګل او نه سور ګل شته، د ژوند د ناوې زړه په زړه کې نشته، د ژوند په ناوې رپېده راغلي، د ژوند د ناوې زړه په زړه کې نشته، د یو مغرور غریو مودې وشولې، د ژوند د ناوې په سینه کې اوسي، زه ور نږدې شوم د ژوند ناوې ته، ما ورته وی ښکلا ښکلا ناوې زما ناوې ستا د سنگار دا ثواب زه ګټمه، زما د زړه دا وینې اوس کواله، شونډې دې سرې کا ننګې دې سره کا، زما د دواړو سترګو تور واخله، سترګې دې تورې کړه د ناوې په شان، زما د سر دا صادرګۍ واخله چې سر دې پټ شي چې پرده پرده شي، زما د زړه د سړي کو شور په لاس کا، لیچې دې ووهه شڼار جوړ کړه، زما د شونډو مسکیتوب واخله چې ستا د زړه د شور له ماتې ورکړي، د پښتنو سترګو خمار واخله ځان په بڼه کې که خمار خمار شه،
زما نه شور واخله او زور واخله د خپل زړګي یره پې ویروه زما په ډېره ډاډګیرنه باندې د ژوندون ناوې شونډې پرانیستلې وې ستا جذبو ته مې سلام دی غني ته ډېر خوږمن او ډېر درمان سړی یې ته سم دلبر جانان سړی یې خو زه مې ننګولو سرخي نه غواړم زه سلایي او رانجه نه غواړم زه لوپټه او صادر نه غواړم زما تور نه دی په کارخال مې داسې وران ښه دی سر مې راخور ښه دی اوربل سمول نه غواړم سره سره ګلان مې په اوربل کې ټومبل نه غواړم زه به سینګار شم زه به ناوې شم خو چې په دې غرونو باندې او په دې سیمه باندې امن راشي محبت را لارزان کړه نفرتونه دلته ګران کړه محبت را لارزان کړه نفرتونه دلته ګران کړه الهي لاس په دعایم دا وطن مو په امان کړه دوه شعرونه نور هم دي چې دغه کارونه به پټک پرېږدي واړه ظلمونه به پټک پرېږدي دغه کارونه به پټک پرېږدي واړه ظلمونه به پټک پرېږدي که څوک د مینې د قصو خبر شو دا نفرتونه به پټک پرېږدي ډېره مننه نو بیا چې زما سره په پی ډي اف کې په وړ کې کومه شاعري وه هغې له ما امن ورکو چې د هغې نه کم شعرونه راووته نو د هر غزل کې چېرته یو شعر نیم دی هغه زه تاسو ته یم صدر صاحب چې په مونږ د امن بارانونه سم راووروه په مونږ د امن بارانونه سم راووروه نورې خو مه تویوه خدای پښتنې اوښکي او د بل شعر د غزل شعر دی چې دوی څه خبر دی چې د امن به قیمت څومره وي دوی څه خبر دی چې د امن به قیمت څومره وي ځکه خو نه کوي دوی چېرته په کوترو رحم او زه وایم چې هر خوا امن وي مینه وي سکون وي زه وایم چې هر خوا امن وي مینه وي سکون وي زه وایم چې د هر چا بې ټوپکه زندګي وي او دا څوک دی دا څوک چې مونږ له راکوي سپینې جنډې د امن دا څوک چې مونږ له راکوي سپینې جنډې د امن هغوی هم دلته د بارودو کاروبار کوي دا څوک چې مونږ له راکوي سپینې جنډې د امن هغوی هم دلته د بارودو کاروبار کوي او څو شعرونه دي چې امن راوشینده هر زړه کړه سمندر د مینې امن راوشینده هر زړه کړه سمندر د مینې زړونه پراخه او مطرح کړه په ککره کې خدایه او چې په بیړو بیړو بارود له هغه درنګ راځي چې په بیړو بیړو بارود له هغه درنګ راځي بیا به په دې خاوره خدایه امن څنګه راځي او د دې خاورې بچي په خپله جنګ کوي مړه کېږي د دې خاورې بچي په خپله جنګ کوي مړه کېږي د دې خاورې د امن د کوتره ستړي ستړي او په خپل وطن کې زه د امن دعوه څنګه وکړم په خپل وطن کې زه د امن دعوه څنګه وکړم اور چې د امن د کوترو په وزرو کې دی په خپل وطن کې زه د امن دعوه څنګه وکړم اور چې د امن د کوترو په وزرو کې دی او مونږه په امن پسې مرو مونږ په سندرو پسې مونږه په امن پسې مرو مونږ په سندرو پسې مونږ ته یو شوي دي مونږ ته یو شوي د نړۍ تپوس د چا نه وکړو مونږه په امن پسې مرو مونږ په سندرو پسې مونږ ته یو شوي د نړۍ تپوس د چا نه وکړو او د دوه غزلو لږ لږ شعرونه دي چې ګټه د بل ده خو غذا زمونږ په کور کې کیږي ګټه د بل ده خو غذا زمونږ په کور کې کیږي ډېره موده وشوه جړا زمونږ په کور کې کیږي او کلونه وشو چې د تمبل اواز نه اورمه کلونه وشو چې د تمبل اواز نه اورمه هره ورځ مړو ته دعا زمونږ په کور کې کیږي او د هغه سر نه د دنیا سوداګر دلته راځي د هغه سر نه د دنیا سوداګر دلته راځي سر چې څوک اخلي نو سودا زمونږ په کور کې کیږي د هغه سر نه د دنیا سوداګر دلته راځي سر چې څوک اخلي نو سودا زمونږ په کور کې کیږي او چې چا زمونږه امنیت ته لګولې پداو چې چا زمونږه امنیت ته لګولې پداو د هغه خلکو میلمستیا زمونږ په کور کې کیږي یو څو شعرونه صدر صاحب نور چې مونږ بې اوزاره بې هنره رانیوې کوتري
مونږ بې اوزاره بې هنره رانیوې کوتري ځکه د لاسونه زمونږ الوتې کوتري او مونږ د امن د قیمت د زوره څه خبرو مونږ د امن د قیمت د زوره څه خبرو مونږ چې واړه وو مونږ به هر ځای کې ویشتې کوتري او ستا د خیرن نیت په ښکالو پوه شوې وګرځېدې ستا د خیرن نیت په ښکالو پوه شوې وګرځېدې ګنې زمونږ د بلۍ څوکې ته راتلې کوتري ستا د خیرن نیت په ښکالو پوه شوې وګرځېدې ګنې زمونږ د بلۍ څوکې ته راتلې کوتري او په ششو پنج کې یم ولاړ د جنګ او امن په برید په ششو پنج کې یم ولاړ د جنګ او امن په برید چرته چې ووینم په وینو تکې سرې کوترې او دغه د بل کلي ښکاریان دي ځي زمونږ د کلي دغه د بل کلي ښکاریان دي ځي زمونږ د کلي زمونږ په کلي کې بلا کړلې دوی مړې کوترې او مقتله چې نوم دې بدنام دی په نړۍ کې سمندره هسي نور دې شر بدې شي بلا بلا ساتې کوترې ډېره زیاته مننه روسترګو تورولو لا کجل کومې راوړم مین یم خو بې وسه یم چارګل کومې راوړم شپه یخه د سلې ده یخه یخه سیلی راغله شپه یخه د سلې ده یخه یخه سیلی راغله احساس مې په ګړګوزو تودېدل کومې راوړم د روپۍ قدر مو کم شو دا سرې سترګې د اټیمو د روپۍ قدر مو کم شو دا سرې سترګې د اټیمو استحکام د معاشیت لا تسلسل د کومې راوړم دا بل شعر دی د دې جواب دی د هر سازش مقابله بکوو د هر سازش مقابله بکوو دلته غیرت او ایمانونه شته دی ناامیدي خو کافرتوب دی ګوله ناامیدي خو کافرتوب دی ګوله دلته د ګټې میدانونه شته دی زه راځم خپل نظم لا او صدر صاحب دا فاقی نظم دی او ما د ټولې اسلامي نړۍ ته یو پیغام ورکړی دی چې یاره موږ امن غواړو پیله باندې دی د ایټم بمو تجربې مه کوئ د میزایلو د حملې مه کوئ دا د نفرت تخمونه مه کرئ نور انسانیت قتلونه مه کوئ نور ځئ چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو د سپین او تور تضادات پرېږدوئ نور د سپین او تور تضادات پرېږدوئ نور د جهالت روایت پرېږدوئ نور پس خبره دا مرګونه کوو دغه ناولې عادات پرېږدوئ نور ځئ چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو زه مې د وخت ساینسي جنګونه جاړم دا په ګولو ویشتلي زړونه جاړم د خور د شت دا سره ورونه جاړم دا سویلوي اندامونه جاړم ځئ چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو ډک د سرو وینو میدانونه وینم دا مسه شوي خوږ لاشونه وینم دا ترقي دی چې قتلونه کوو دا سړیتوب دی چې ظلمونه کوو ځئ چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو دا مذهبي او لساني تضادات دا مذهبي او لساني تضادات دا جنگ جګړې او خوني فسادات قیمتي خلک د ملت قتلېږي دغه لاسه انسانیت قتلېږي ځئ چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو د عالمي جنگ د خطر اندازې د غاصبانو حدودات ته راځي په وینو سرمو فلسطین وګورئ سره پرهرونه ګلورین وګورئ ځئ چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو
عسکر ځوانان مو حلالېږي ولې هوري د سوات زمین جوړېږي ولې بارود زمین په کور ورېږي ولې دم چنارونه لمبه کېږي ولې ځای چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو کشمیري وروڼه مې قتلېږي ولې ګناه یې دا د ازادي غواړي دوی عصمت د پیغلو مې لوټ کېږي ولې کسوري دار خپلواکي غواړي دوی ځای چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو د پنډتانو دا ستم وګورئ د مظلومانو په کور غم وګورئ دا جړاګانې او ماتم وګورئ جنت کشمیر مو جهنم وګورئ ځای چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو ښایسته وطن مو وران ویجاړ ولې دی چې د بارودو په لوګو سوځېږي د افغانانو ګلورینې ځوانۍ چې د سرور په غرغنډو سوځېږي ځای چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو صدر صاحب ایٹم بم کا ضمانت د حفاظت دی استعمال د فطرت بغاوت دی د جاپان خاوره تر اوسه بېګه یاده دغه وګورئ ښکاره بربریت دی ځای چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو او مقتدا پیغام د امن دی منشور که ګله پیغام د امن دی منشور که ګله دا دی د مینې جوړ دستور که ګله د ګل دا خاوره مې جنت غواړمه د ګل دا خاوره مې جنت غواړمه یو ورورولي او محبت غواړمه ځای چې د امن یو دنیا جوړه کړو د ورورولۍ ښایسته فضا جوړه کړو ډېر ښه هند کې راغله دا شاعران چې نو دوی د قوم په نبض باندې لاس یې ښودي او دوی خپله خبره کوي زما په خیال سره د نن د دې شاعرانو د شعر نه یو بیانیه ډیولپ کیږي او دا پته دې لګي چې دلته بدامني ولې ده د چا د لاسه ده څنګه ده او دا خکېدې څنګه شي زما په خیال سره که پالیسي ساز ادارې زمونږ د پښتنو شاعرانو د شعرونو نه د امن دپاره یوه تګلاره ایستل غواړي نو ډېره په اسانه دې ایستی شي تاریخ چې د پښتون څومره ګمنامه را روان دی خو بیا هم په قامونو کې نیکنامه را روان دی او د امن چې نارې وهي هغوی ته داسې وایم د امن چې نارې وهي هغوی ته داسې وایم دا بوی خو د بارودو له ویتنامه را روان دی او دا یو دوه شعره نور دي جي چې مهرباني جي د امن چې نارې وهي هغوی ته داسې وایم دا بوی خو د بارودو له ویتنامه را روان دی او دوه شعره نور دي چې نه دی دا انسان چا زناور سره لمبه کړی دی نه دی دا انسان چا زناور سره لمبه کړی دی مونږ ته یې زمونږ پیښور سره لمبه کړی دی او ما وی که د اور بسرې پاس اسمان ته وخته ما وی که د اور بسرې پاس اسمان ته وختو دا خو چا کوترې لا وزر سره لمبه کړی دی پوهانو مشرانو استادانو شاعرانو مزاحمتي شعرونه ووې د امن په حواله شعرونه ووې شاکر صاحب اجازت کړې ده زه خو په کلونو بعد په مشاعرو کې شرکت کوم زه به غزل ویم او هغه هم که اجازت یې دوه به ویم د یو نظم مربعي جي چې مطلب دی جي چې اسویلي دي که آهونه دي راضي دی اسویلي دي که آهونه دي راضي دی یو غم نه دی انبارونه دي راضي دی او زمون ورځ بغیر د مرګ خالی نه ځي زمون ورځ بغیر د مرګ خالی نه ځي او په خلکو اخترونه دي راضي دی او شعر دی چې پردي خدای مکه چې دومره زوره ورشي پردي خدای مکه چې دومره زوره ورشي د خپل کوره ګزارونه دي راضي دی او د ډیوډۍ پورې اور راغې خو ویښ نه شو د ډیوډۍ پورې اور راغې خو ویښ نه شو پاتې څه دي دوه ګامونه دي راضي دی او بس بدنامه چې معصومه مینه نشي
بس بدنامه چې معصومه مینه نشي نور چې څومره تاوانونه دي راضي دی او شعر دی چې مونږ له سرو سپین ساتي او مونږ تورمخي مونږ له سرو سپین ساتي او مونږ تورمخي لا د پاسه الزامونه دي راضي دی او خوشحالی چې مو پیرزو په یو بل نشي خوشحالی چې مو پیرزو په یو بل نشي پیدر پیجو اپتونه دی راضي دی او نور یوې چغې ته هم د چا جوړ نه یو نور یوې چغې ته هم د چا جوړ نه یم چې د امن اوازونه دی راضي دی او اجازت مې غوښتې دی برداشت کوی وي چې په نامه د خپل درمان اوده شي چې په نامه د خپل درمان اوده شي هغه صحیح په اطمینان اوده شي او شعر دی چې کوي په خټو کې خو خوب هغه وي کوي په خټو کې خو خوب هغه وي چې پولې تورې کې دېقان اوده شي او چرته ویښېږي سر پرې مخ وګوئ چرته ویښېږي سر پرې مخ وګوئ اکثر په ویښه چې انسان اوده شي او مجبور بېوسه او بېکسه سړی مجبور بېوسه او بېکسه سړی د ډډې لاندې کړي ارمان اوده شي او چې د دوران او جانان غم کې ډوب وي چې د دوران او جانان غم کې ډوب وي تمام شپه په ایمان اوده شي او اقباله دا بدنصیبي لګه ده اقباله دا بدنصیبي لګه ده زمونږ چې وخت راشي نگران اوده شي مننه جي د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده که زندگی ده زندگی په امن کې ده او دویم بند دی چې نیمه ډوډۍ دې وي د وخت خو امن دې وي نیمه ډوډۍ دې وي د وخت خو امن دې وي تیرو ژوند په خیر دی سخت خو امن دې وي نه دې وي تاج او نه دې تخت خو امن دې وي د زړه سکون او خوشحالي په امن کې ده د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده مونږ د فساد خراب اثر لیدلی ګورئ مونږ د فساد خراب اثر لیدلی ګورئ ډېرو پکې د ژوند نه لاس وینځلی ګورئ یو قدم هم په مخکې نه شتللی ګورئ په وړاندې تګ او ترقي په امن کې ده د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده یو اتفاق ضرورولای د پاره ضرور بابا یو اتفاق ضرورولای د پاره ضرور بل جذبه هم د سیالای د پاره ضرور شرط محنت د کامیابی د پاره ضرور خو ډېره کامیابی په امن کې ده د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده یره یې نه وي د خانه د لاسه اکثر یره یې نه وي د خانه د لاسه اکثر مړ شي سړی د سرزوری د لاسه اکثر وران شي وطن د بې امنۍ د لاسه اکثر بقا د ژوند هم انساني په امن کې ده د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده لګیا دي ځان له جوړوي بمونه خلک تل په کمزورو چوتوي لاسونه خلک د ځمکې تل ته رسوي جنګونه خلک که زندگی د زندگی په امن کې ده د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده او پیغام د امن رسول دنیا ته غواړم ژوند په قلاره تیرول هر چا ته غواړم غیر د خپل ځان لرې پاتې شاته غواړم
ګټه د قام اجتماعي په امن کې ده او د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده. ناموس لوی ارمان زما د امن بیرغ، ناموس لوی ارمان زما د امن بیرغ، چې اوچت رپي په هوا د امن بیرغ، د خوږ وطن په هره خوا د امن بیرغ. ذاتي مې خپله دلچسپي په امن کې ده، د ژوند ښکلا او رنګیني په امن کې ده. تیاره د کفر لاړه او رڼا واړه جهان شو، تیاره د کفر لاړه او رڼا واړه جهان شو، ظهور چې په دنیا د محمد آخر زمان شو. تیاره د کفر لاړه او رڼا واړه جهان شو، ظهور چې په دنیا د محمد آخر زمان شو صلی الله علیه وسلم. هر خوا تیاره تیاره و ناپوهی و جهالت و، هر خوا تیاره تیاره و ناپوهی و جهالت و، په منځ د پلار او زوی کې لور او مور کې عداوت و، په هر چا باندې جوړ بغیر قیامت قیامت و، د مار خپه و په هره خوا کمې د صداقت و، د نمر سپوږمۍ او ستوري په هر لوري عبادت و، ژوندی لوڼه په ځمکه خښول یو روایت و، په کور کې لویول د لور یو جهل حماقت و، د خور او مور پہچان په چا کې نه و رضالت و، د غلا زنا شراب په هر لوري اجازت و، د خدای د ذات نه هر خواته انکار او بغاوت و، انسان د هغه ورځې نه په دې خواته انسان شو، انسان د هغه ورځې نه په دې خواته انسان شو، ظهور چې په دنیا د محمد آخر زمان شو. دویم بند ډاکټر صاحب، انصاف چرته کې نه و او د ظلم انتها وه، د کفر په تیاره کې ډوبه هر خواته دنیا وه، سکون نومیشې نه و جوړه هر خواته غوغا وه، وفا په چا کې نه وه بس په هر خوا جفا وه، د ګټې د صنم ثنا خوره په هر خوا وه، لازم د زورورو په کمزورو اقتدا وه، خدای وو خو د خدای حکم منل ځان له یو سزا وه، د ظلم او د جبر په هر لوري یو صدا وه، ناپوهه ناپوهي به په دې حال کې خامخا وه، منشا به په دې کار کې خامخا د پاک مولا وه، شیطان له تبه راغله او اخته په ورد ځان شو، ظهور چې په دنیا د محمد آخر زمان شو. آخرې بندي هر خواته رورولي شوه، مینه مینه محبت شو، راتګ د محمد د خدای په مونږه عنایت شو، تور تم و په جهان رڼا رڼا هغه ساعت شو، انصاف جوړ کړو عمر او د علی هر خوا طاقت شو، په لات او په منات او په عزا باندې قیامت شو، आवाज په هر لاره د عثمان د سخاوت شو، قائل هر یو کافر د عبدالله په صداقت شو، منون کې هر منکر د محمد په امامت شو، بدبخت ازلی چې و منکر د رسالت شو، گویا نه پنا زانګو کې محمد په شهادت شو، سایمه هغه وخت د رحمت په مونږ باران شو، سایمه د هغه وخت د رحمت په مونږ باران شو، ظهور چې په دنیا د محمد آخر زمان شو. ډیره مهرباني، ډیره شکریہ. خانه تاریخونو خاوره زما خاغلو ننګیالو بچوړو، زما غختلو جنگیالو بچوړو، ما د هر دور استعمار وهلې، ما هر غاصب او هر شکمار وهلې، زما ښکلا د لوی یونان سکندر، زما ښکلا د لوی یونان سکندر، کړو په دې لوري را روان سکندر، دې زورور هم زورګیري غوښتله، په دې نړۍ باداري غوښتله، زما بچو ورله پنډی ماته کړه، زما بچو ورله پنډی ماته کړه، وخت ورله خپله ککری ماته کړه، زه د رڼاګانو کورم، زه د رڼاګانو کورم، زه د علمونو هنرونو مورم، د علم پوهې په رڼا بچوړي، د علم پوهې په رڼا بچوړي، ما منور کړل ټول زما بچوړي، ما د خپل
غیږې هر توریال بچی ته ما د خپل غیږې هر توریال بچی ته هر غیرتی هر فرهنګیال بچی ته د برندو سترګو د ژوند چل وښودو د برندو سترګو د ژوند چل وښودو هر یو ظالم ته اجل وښودو خنډ شول د هر یو غل سامراج په لار کې خنډ شول د هر یو غل سامراج په لار کې د هر تورتم او هر رواج په لار کې دلته اوس هم څو د تیارو بچوړي دلته اوس هم څو د تیارو بچوړي د رڼا ضد د ترږمو بچوړي دلته اوس هم څو د تیارو بچوړي د رڼا ضد د ترږمو بچوړي دلته په دې وطن تیارې خوروي دلته په دې وطن تیارې خوروي د سرو په دې خاوره ایرې خوروي زما په غیږ کې ګلان بیا زرغون شو زما په غیږ کې ګلان بیا زرغون شو خاص په دې خاوره فرښتیا زرغون شو یو ځلې بیا دلته علمونه خوروم یو ځلې بیا دلته علمونه خوروم دلته په هر لار ګلونه خوروم د خپل ښایسته ښکلي ګلونو بچي د خپل ښایسته ښکلي ګلونو بچي دا نن بچي سبا پلرونه بچي زما دې غیږې ته هم نن راولئ زما دې غیږې ته هم نن راولئ بیا رڼاګانې په وطن راولئ چې ټول د ننګ او د غیرت غرونه شي چې ټول د ننګ او د غیرت غرونه شي د حوصلې او د همت غرونه شي بیا به بچوړي د تورتم نه راځي بیا به بچوړي د تورتم نه راځي بیا به په دې سیمه اس غم نه راځي بیا به په دې سیمه اس غم نه راځي بیا په دې سیمه اس غم نه راځي مننه